ګرانو ملګرو مسافر په وړه وړه خبره خوشحالیږي او په وړه غوندې خبره خپه شي. د سفر او پردیس ژوند مسافر حساس طبیعته کی. مسافرو ته د کپکور کلی کې چرته ښه خبره وکړه او لږ اهمیت او وخت ورکړه نو ځان به در نظر کی او تل به یاد وي. خو که دغسې دی بد ور سره وکړل او خپه دې کړه نو کېدای شي چې بیا د مخ لیدل هم ناروا وګڼي. باید د مسافرو خیال وساتلی شي، دوی ته لږ شان وخت ورکړلی شي او دوی نظر انداز نه کړلی شي. که نور څوک وي او که نه، کم از کم کور کې خو چې ورونه خویندې او مور پلار دوی وستایي، د دوی عزت او احترام وکړي او د دوی احسانات هیر نه کړي چې د دوی نه خو مسافر په زړه کې نه وي خفه. کومه خواري چې دی د خپل فامیل او کور دپاره په سفر کې کوي چې په هغې نه وي خپیمانه او زړه کې خوشحاله او مطمئن وي چې او یو څوک خوشته چې ما او زما قرباني یادوي. ځکه خو دغه ټپه داسې ده چې د مسافرو زړه نری وي، د مسافرو زړه نری وي، وړې وړې خبرې زړه ته کوزوي نه.